څلور د پيريو داسې واقيعت چې د کامرې په واسطه نيول شوی ده. السلام علیکم، راغلاست پشتو میډیا انفو چينل ته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه ستاسو ورور روحيدالله وليزاده. په نننۍ ویډیو کې د پيريو واقيعت یا کارونه تاسو ته وړاندې کوم چې د کامرې په واسطه نیول شوی وي. نو مخکې له ویډیو پیل کولو نه مهربانې وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او هغه د ټلی نشان هم ووهئ تر څو د نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. مننه. نوٹ: دغه ویډیو د خطرناک صحنو درلودونکې ده چې ډېری لیدونکو ته به مناسب نه وي چې وویني، نو مخکې له ویډیو لیدلو څخه لږ فکر وکړئ. څلورمه شمېره: یو مور د خپل دوه لورګانو سره د ډوډۍ خوړلو په وخت کې ناڅاپه د هغې یو لور په ډېر شدت سره یېرېدلې او د ناراحتۍ احساس کوي. داسې ښکاري چې هغه په مخامخ کوټه کې کوم څه یې لیدلی ده، مګر د هغې مور او خور ته خبره غلط نیسي. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ. کله چې د هغه بل خور شاته ګوري، د هغې عکس العمل ډېر خطرناک او ویرېدونکی ده. که څه هم په ویډیو کې څه نه ښکاري، مګر د هغې د مور په خبره هغه بله کوټه کې پیری وه. درېیمه شمېره: آیا تاسو د پیریو په موجودیت باندې باور لرئ؟ یو استرالیایي خبرنګار چې هیڅکله د پیری په شتون باندې باور نه درلوده، دا خبرنګار تصمیم نیسي چې هغه قصر ته لاړ شي چې په اسکاټلند کې ده، چې 800 کاله پخوانی ده. ویل کېږي چې دغه قصر د یوې ملکې روح درلودونکی ده. هغه په خپل ځان یې ډېر باور درلوده او ویل چې هیڅ کوم پیری په دې نړۍ کې نشته. دا تصمیم نیسي چې یوازې د خپل کمرې سره د شپې په 2 بجو کې هلته هماغې قصر ته ورځي. مخکې د دې نه چې کوم واقعه پیښ شي، هغه ویل چې هیڅ دلته کوم پیری نشته، یعنې په دې نړۍ کې نشته او دا یوازې ساتیري ده. البته هغه دا کار په یوازې ځان او خپل کمرې سره کوي. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ ملګرو. Point out I'm the only one in the dungeon, just me and my camera, and I'm facing the only doorway. So, had no signs of it tonight. But if we were going to see a ghost, do you think it would be here? So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Maybe there is no such thing as ghosts whatsoever. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine! Oh, Catherine! The chair next to me is about to start thumping on its own. You'll be able to clearly hear it. It's creeping me out now. Okay, I get it. I'm going. Okay, Catherine, I get it.
Then something moves in the dungeon, but I'm not staying to find out what it is. I'm freaking go. Okay, I get it. I'm going. Okay, Catherine, I get it. دوهم شمیره پیری د پوهنتون په لیلیه کې یو زده کوونکی د امریکا د یوې پوهنتون په لیلیه کې داسې ویډیو ریکارډوي. هغه په دې کوټه کې داسې څیزونه ویني لکه د څوکۍ او میز په خپل سر بې ځایه کېدل، د دروازې بندېدل په ډېر شدت سره. نور معلومات په ویډیو کې وګورئ. اوله شمیره پیری په پخلنځای کې یوه میرمنه داسې یوه ویډیو چې غیر نورمال کارونه کیږي ریکارډوي چې د هغې کار د ښار نه لرې ده، یعنې په اطرافو کې ده. په دې ویډیو کې داسې کارونه کیږي لکه د پخلنځي توکي په خپل سر غورځي، څوکۍ هم حرکت کوي او المارۍ په خپل سر په تیزۍ سره خلاص او بندیږي. ملګرو تاسو څه فکر کوئ؟ منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. د نورو معلوماتو لیدلو لپاره همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.